امارات موږ ته اعلان وکړو چې تاسو ثبت نام وکړئ، موږ تاسو ته خپل معاش بیرته درکوو. په تیره اداره د نظامیانو پاتې معاشونه اوس مهال اسلامي امارات ورکوي چې دا لړۍ عملاً د هیواد په ځینو ولایتونو کې پیل شوې ده. د افغانستان د اسلامي امارت څخه موږ مننه کوو، ډېر نن خوشحاله یو. وګوره موږ په دې ډېر ویاړو چې دوی موږ ته معاشونه راکړي. دا د تیرې ادارې نظامي کارکونکي دي چې اوس مهال د معاش اخیستلو ځانګړې پروسه ته مراحل کوي او له بشپړ تثبیت وروسته به ورته د بانک له لارې معاشونه حواله شي. د تیرې ادارې دغو نظامیانو له اسلامي امارت څخه مننه وکړه چې په خپلو ځوانانو یې د شفقت لاس تیر کړ. دوی وایي په هر حالات کې به د اسلامي امارت ترڅنګ ولاړ او ملاتړ ترې کوي. بالکل ډېر مونږ خوشحاله شو. مونږ ته پخواني کومه شونه چې پاتې دي هغه اوله کېږي، هغه د مونږ حقوق ضایع نه شول، خپل حقوق پوره کړل شي او ډېر د ښه اقدام دی. په دې کې ورورولي، مینه، محبت، تفرقات دا ټول د منځه تلونکي دي. او دا چې هغه خلک چې په زړه کې تار سول او ویرې لرله چې مونږ داسې نه چې چیرته د امارت د چارواکو سره مخامخ شو، ستونزې سره مخامخ نه شو، هغه ټوله ویره د منځه لاړه. دلته ډېر په مینه راغلل، په محبت راغلل، ثبت نام یې وکړو. ډېر خوښ یو، یعنې 100% موږ نه خوښ یو، ځکه چې موږ امتیاز، یعنې موږ ته دا معنا وه چې دا سوی و، خو امارت موږ ته اعلان وکړو چې تاسو ثبت نام وکړئ، موږ تاسو ته خپل معاش بیرته درکوو. نو موږ ډېر ورته خوښ یو. د ثبت نام نه ډېر په واضح ډول وشوه، شفافه ډول وه دا پروسه. دا لړۍ په ټول هیواد کې پیل شوې چې له مخې به یې د تیرې ادارې هغو نظامیانو ته معاشونه ورکول شي چې د تیرې ادارې له راپرځېدو وړاندې معاشونه پاتې دي. په خوست کې د تیرې ادارې منصوبینو ته د ځنډول شویو معاشاتو او امتیازاتو د ورکړې ثبت نام چې څه وخت وړاندې پیل شوی و او اوس تقریبا نهایي شوی دی، او ان شاء الله العزیز تمه ده چې ژر به د وروستیو اجرااتو لپاره مرکز کابل ته ولیږدول شي. په ورته مهال د چارو شنونکي د اسلامي امارت دا اقدام ستایي او دا له ولس سره رښتینې مینه بولي. په وینا یې له دې سره به د نظام او ولس ترمنځ د باور فضا لا رامنځته شي. په یو هیواد کې د ملت پالنې یو اصل همدغه ده چې دوی باید د وحدت نظر ولري، د خپل نظام تر شا ودرېږي او د نظام مسؤلیت دا ده چې د هغوی پالنه، ساتنه، روزنه، د هغوی د حقوقو دفاع ترلاسه کړي. دا د نظام د پیاوړتیا سبب ګرځېدلی شي او دا د نظام تر شا د هغوی د حمایت د راجلبولو مسله ده. که تر پرونه اختلافات درلودل، نن د همغه په واسطه باندې کولی شي خپل اډانه کې د نظام په اډانه کې البته د هغوی له ظرفیتونو نه کار واخلي او له همدغه عمله هم تشویق شوي دي او هم لغونه د استفاده لپاره یو زمینه مساعده شوی. این فاصله ها که میان نظامیون سابق، میان مامورین سابق، میان معلمین سابق و همروز که همه همروز در امارت اسلامی افغانستان زندگی میکنن، زیر بیرق امارت اسلامی افغانستان زندگی میکنن، یک اقدام نیک است، به اونا پیام است که شما جز مردم افغانستان هستین، جز امارت اسلامی افغانستان هستین. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم اسلامي امارت په تیره اداره باندې د ځینو شرکتونو د پاتې پورونو د ورکړې لړۍ پیل کړې چې تیر کال یې 10 سلنه او سږ کال به 15 سلنه پورونه ورکړي.